الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. د قرآن کریم د ترجمې تر شروع کېدو د مخه دا د مقدمې په تور باندې یو څو خبرې مخکې دي. نن د قرآن کریم ترجمه داسې الحمدلله څه نه شروع کوو، فقط هغه اساس یې زه بیانوم. اساس یې دا دی چې دا کتابونه خو د دین د شریعت بیخي ډېر دي، د حدیث کتابونه سته، د وعظ دا سته، د فقه دا سته. موږ قرآن کریم د دې درس لپاره ولې غوره کړي؟ د هغه یوه وجه دا ده، مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه د دیوبند علماو څخه یو عالم دی. پخوا دلته په دې علاقه کې د انګریز حکومت و. بیا چې مسلمانانو مقابلې وکړې انګریز ولاړې، خو د قانون پاتې سو، مسلمانانو من وجهین یو څه ازادي پیدا کړه. نو په هغه وخت کې هم چې علماو مقابله کول، د علما لکه د وسغې، لکه طلبا علما چې کافران یې ټولې بندي کوي، نو دی په هغه وخت کې یوړي د مالټا جیل ته هلته بندي کوي. 4 کاله دی هلته بندي و. بیا چې دی رایله سو، د بیا لیکلي دي باره وایي ما دورې په دا 4 کاله کې فکر واچه، الله پاکه موږ د څونه ذلیل کړو. د کافر په لاس کې چې هر څوک د هره ځایه وړي، هېڅوک یې مخته نشي درېدلی. د ذلت ته کومې خوا راغلي؟ ولې موږ دونه سولو چې د مسلمانانو یو مقتدا او پیشوا وړي، ګرد مسلمانان ورته ګوري، یا د یو هېڅ لا نه پېښېږي، خپل کاروبار دی روان دی. یو مسلمان دې ورسه د کافر د کور یو ښځه دې راوباسي، د امریکا څخه دې یو سړی راواخلي، یا دې د دوی یو مشر راواخلي، د دوی د اوقافو پادري دې راواخلي چې امریکا ور اخلي که نه اخلي، در نورو د ښځه. دا ولې هغه دونه که در کلک ولاړ دي؟ او دا مسلمانانو دی که د مسجد ملا کش کیمیو یې وړي، په کلو کلو وړي کې خلک خپل کاروبار کوي، دوکان کوي، سر لا نه په ګرځي. دا غم به خامخا د ملا او د طالب پر سر. نو وایي ما چې ځان ته رجوع وکړه په دې 4 کاله کې زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې مشکل زموږ د لاسه پېښ دی. هغه دا دی چې موږ ګردو و قرآن کریم ته شا ګرځولې ده. د قرآن کریم په فرامینو په احکامو نه خبر یو، فقط یو نوم یې راپاتې دی، د قرآن شریف قربان سم، د قرآن شریف قربان سم، دغه قربانیه سم یې راپاتې دی. نور په خبر نه وي چې پکښې کې دی چې په قرآن کریم کې. که زموږ عوام په دې خبره چې په قرآن کې دغه احکام دي او دا فرض، یا خپله د اهل علم طبقه په دغه خبره وایي چې دغه شیان په قرآن کریم کې شته، نو د دې ورځې سره موږ ولې مخامخ کېدلو؟ کافر ولې راتلی زموږ کور ته ولې راتلی؟ خو موږ راوستلی. نو د علما دا عزم وکړي چې که زه یې لس ولم، زه به بل کار نه کوم، د قرآن کریم خدمت به کوم. نو څو چې د ماښام تر لمانځه وروسته یې د قرآن کریم ترجمه شروع کړه. کابلی تفسیر شریف ډېر مشهوره دی، په اردو کې هم شته، په پښتو هم کابلیانو اړولی دی، فارسي کې هم اړولی دی. د هغه دا ترجمه چې ده دا د محمود الحسن صاحب ترجمه ده چې بیا ولیکل سول او د به د لمانځه وروسته کول. هدې تر ننه د جهان یو شی زموږ جوړ سو. نو په دغه قرآن کریم مرکز دی. دا خو مې د دې واقعه درته بیان کړه. دا اوس آیت کریمه چې ما تلاوت کوي دا د سورة الاسراء آیات 19. نو دا 15مه سپاره کې دي. الله عز وجل مشتدس وی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بشک دغه قرآن کریم چې دی د هدایت ښوونه کوي وهغه لارې ته چې هغه اقوام وسیدت. الله شاهدي وکړي چې د دې فرامین که چا عملي کړه پر داسې یو سدت سړی کې برابري چې هغه سدت الله عز وجل حضور ته تللی د سدا و جنت ته تللی. نو یو خو دا لاره بیانوي. ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، او بل زیری ورکوي هغه مؤمنانو ته چې عمل د نیکیو کوي، هغو ته زیری ورکوي د کومې خبرې ان لهم اجرا کبیرا، چې د دوی دپاره خورا غټ اجر ډېر لوی ثواب ورکوي. نو په دې آیات کې الله دغه وعدې مشترک کړي چې قرآن کریم بس دا لاره خلکو ته ښیي، که دی عملي
او بل هر مؤمن چې نیک اعمال کوي په قرآن کریم کې بیا پر 2 دریم څلورم آیات به زیری پکښې کړي چې ستا دپاره زیری دي د کومې خبرې چې غټ اجر پکښې دی. نو قرآن مو ځکه رامختص کړي چې د ترجمه مو د نورو کتابو غوره کړی. اوس چې قرآن کریم و هغه لارې ته سړی هدایت کوي چې هغه سیده ده په کوم شي کې. په عقایدو کې هم انسان که عقیده زده کوي د قرآن څخه زده کېږي. عقیده چې دا دغسې نه زده کېږي که یو سړی ولاړ و عقیده یې بیانول په قرآن عالم و په پښتو دی وایي خو ګاکې قرآن وایي د قرآن څه بیانوي و خلکو ته. نو عقیده د مسلمان په قرآن کې ذکر شوې ده. که د قرآن څخه یو شی اخیسته سوی نه د قرآن شرح به احادیث د نبي علیه السلام دي د هغو څه یو شی اخیسته سوی نه د ځانه عقیدې جوړي دا باطلې دي. په ورځ د قیامت یوه ذره لاس نه نیسي. نو په عقیده کې به هم د قرآن کار اخلي چې قرآن شریف دغه ویلي چې زه عقیده پر لرم. بل عبادات کې د عقیدې څخه چې به راتېر سي لکه د لمونځ روژه و حج و زکات و جهاد و د مور پلار خدمت دا حقوق و نفقې چې د ماینې نفقه پر سړي واجبه ده نه ده په کوم وخت کې واجبه ده په کوم وخت کې نه ده د زوی غ د اولاد د پلار غ بیا پر زوی باندې دا قوانین دا چې بیا په عباداتو کې راځي. عبادات هم ګر د قرآن چې وښیي هغه شی عبادت دی چې قرآن درته وایي دغه لمونځ دا رقم کوه او که خلاف وکړي نه دي سي. څه دي چې ته لمونځونه ډېر وکړي خو هم زه د قرآن خلاف دې وکړلم. قرآن وایي 4 رکعته نیت تړی ته 5 نیت تړی یا 6 نیت تړی. نو دا کېږي خو د قرآن مخالفت کې وکړي. په عباداتو کې به هم د دغسې دا لاره چې الله یې ښیي پر هغه باندې به ځي. بل معاملات کې معاملات بیا د انسان په ژوند کې ګوره یو سړی د سرای کرایې کوي خپل غیر نه لري. بل سړی بیا پیسې لري رانیسي یې ګر سره. بل بیا وایي زه ګروومه. بل بیا یو چا ته پور ورکوي. بل بیا د یو چا څه د مثال په باغواني کوي. بل بیا د مثال په طور کښتګري کوي مزدوري کوي دا رقم خیاطي کوي. په معاملاتو کې چې دا راکړه ورکړه د انسانانو ژوند پر ولاړ دی د اسلام اقتصادي نظام په دغه کې قرآن کریم لاره ښیي. نو 3 شیان مې درته وویل عقیده او عبادات معاملات. په دغه دروسو کې قرآن کریم سړي ته لاره خلاصوي پر دغه لاره درځه. اوس موږ معاملات کوو د مثال په طور یو سړی دا نه وایي چې دغه زما معامله د قرآن پر لار روانه ده که نه ده. نو ځکه دا ملک دا رقم خراب شو دا سرمایي و مالونه د یو څو نفرو په لاس کې غټان خلک د دغو په لاس کې نیولي دي. دا نور لکه ازلي چې د ده مریانې در پایه پورې نیکه یې هم مزدور و پلار د زوی هم چې مزدور دی لمسی یې هم مزدور دی کړوسی یې هم مزدور دی. بابا نه دا خو به پر بدلېدلی خو نه یو وخت بیا زه هم دغسې سوی ولکتل. خو دا هلته اسلامي نظام نه دی عملي. که اسلامي نظام عملي دی دغو نه پنډېږي چې بس تا ملک ته تکان ورکوي. په دا دریاب کې یو څه نهنګان دي بره کښتۍ ته تکان ورکړي په څپه داسې ووایي دی ګرد د ملک تکان ورکوي. که دا شی ګرانه و ګران شي په یا پلا ګران شي ولې دا پلاني خان کمپنۍ بنده کړله. دا ولې خو دا معاملات پر دین برابر نه دي. که پر دین برابر وي نو زه بیا دا چمونه نسوه کولی. دغه رقم تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدني دا بیا په اسلام کې نور اړخونه دي. د انسان د خپل اخلاق چې دی څنګه اخلاق لري. د انسان په کورنۍ کې ژوند دې ته تدبیر المنزل وایي. د انسان په ښار کې ژوند کول دې ته بیا سیاست مدني وایي. په دغه 3 اړخه کې قرآن ښوونه کوي. تهذیب الاخلاق د انسان ستا اخلاق شي ته باید پر دغه رقم د خلکو سره زندګي وکړي. تدبیر المنزل په خپل کور کې چې پلار کم مقام لري مور کم مقام لري خور و زوی و ورور د اکازي د هر یو مقام ځای تعینول دا د کور انتظام دی. تدبیر المنزل ته په دې کې قرآن هدایات لري او هغه ښه لاره یې ښولې ده. سیاست مدني چې په ښار کې سړی اوسېږي په ملک کې اوسېږي په محله کې اوسېږي په ګلۍ کې اوسېږي ته باید د ګلۍ د خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. بس چې د کوره راووتې چې کول دي هغه به کوي بره بالا زه خو د کوره یم راوتلی یم دا مې ګلۍ ده. په ګلۍ کې به ته داسې تېرېږې داسې ګزاره به کوې چې بل ته ستا تاوان ونه رسېږي. ستا تګ روا دي که په بازار کې دي که په ګلۍ کې دي که په محله کې دي که په بل کې دي خو ستا تګ به دا رقم چې بل څوک ستا څه ضرر احساس نه کړي نه ستا د موټره نه د موټرسایکله نه د سایکله نه ستا د کچرو څخه. نو دا بیا ګوره سیاست مدني دی ښاري ژوند. قرآن په دغه برخه کې هم دغه رقم هغه اقوامه هغه سیده لاره خلکو ته ښیي. ګوره تهذیب الاخلاق خپل شخصي اخلاق هم درته ښیي. تدبیر المنزل د کور زندگی هم درته ښیي. سیاست مدني ښاري ژوند دا هم درته ښیي. بل انسان 3 حالت لري. کوچنی دی ځوان سو سپین ږیری سو. په دغه کې چې دا دی کوچنی دی د کوچنیوالي ژوند هم قرآن ښیي چې د دې سره به دغسې زندګي کوي په دغه وخت کې به لا په دې ناموخته کوي. ځوان شو د ځوان وجایب چې بیا دین اسلامي ښیي چې ځوان باید دغسې زندګي وکړي. سپین ږیری شو د سپین ږیري وجایب هم قرآن کریم ښیي. په دې 3 حالات کې هم دی هغه اقوامه لاره ښیي. صحت دی مرض دی مرګ دی. په دې 3 حالاتو کې هم د ښیي چې جوړ څنګه احکام دي چې مریض ستا څنګه احکام دي چې مړ سي پر د کوم احکام جاری کیږي.
په دې کې قرآن کریم اقوام لاره ښیي. مبدأ او حیات و معاد. مبدأ دا معنی چې د کومه ځایه دی را شروع دی، په دې دیم خبرې خلک چې د قرآن روشني نشته ورسره وایي انسان د بیزو زوی دی، د بیزو سره شروع دی. په بعد اوسته څنګه وایه پلار یې سره کم دی، بیزوګی دی او دی دا رقم کمالداره دی، دا څنګه د هغه ځایه را شروع دی. په دنیا کې په کروڑو خلک دي دا نظر لري. قرآن مبدأ در ښیي چې یا دی د آدم علیه السلام را شروع دی. آدم علیه السلام د خاورې څخه الله پیدا کړی دی. نو قرآن ګوره اقوام لارو شروع، زړه یې هم دغه رقم اخلي. نو حیات دی چې ژوند بیا کوي، دلته د مبدأ سره تېر شي، ژوندی شوې په مځکه کې به بیا ژوند. دا حالات هم قرآن بیانوي. هغه مخکې کېده څو چې د صحت او د مرض او د مرګ او د هغه رقم د کوچنیوالي او د ځوانۍ او د سپین ژیرتوب خداګر په حیات کې داخل دی. دا هم په قرآن کې هغه څه دا لاره بیانېږي. معاد دی چې مړ شوې خو بېرته بیا را ژوندی کېږي، دا بل ځای نه زده کېږي، دا د قرآن زده کېږي چې بیا را ژوندی شي، بیا ستا سره کمې کردې کېږي. نو له دغه قسمه څخه چې دا ما درته ذکر کړ په دې 5 بابه کې چې د عقاید و عبادات و معاملات و دا یو باب، تهذیب الاخلاق و تدبیر المنزل و سیاست مدني دا 2، او صغر کشنیوالی ځواني او سپینږیرتوب دا 3، او جوړوالی و مرض و مرګ دا 4، مبدأ و حیات و معاد دا 5. په دا 5 سره بخښه کې چې د اړ یو بیا 3 شاخه ودرلودل په دې ګور کې قرآن کریم سدا لاره ښیي. الله دا ګواهي ورلره ورکړي. نو دا قرآن څه ته ویل کېږي؟ د قرآن تعریف. قرآن کریم هغه کلام ته د الله ویل کېږي چې دی منزل دی، نازل کړی سوی دی. د قرآن کریم پر چا باندې؟ پر رسول علیه الصلاة والسلام، او دی نوشته سوی دی په د مصاحف. مصاحف د قرآن کریم ته ویل کېږي، مصاحف جمع دی، په قرآنو کې نوشته دی، او د نبی علیه السلام څخه په نقل متواتر بلا شبهه را نقل. متواتر نقل دې ته ویل کېږي، دا شی په تواتر ثابت دی. تواتر دغه ته وایي چې انسان فکر ورته وکړي برای دا دروغ نه ده دا خبره، دې ته تواتر وایي. لکه څنګه اوس مثلا موږ ته دا ناس چې یو له امریکا ته نه دي تللي، چې د امریکا ښار شته که نه شته، هر یو څه پوښتنه کوي و امریکا ستاسو ورته چې تا لیدلی دي؟ وایي نه. ولې وایي؟ بره بابا خو دغونه خلک وایي چې دا ګرد خلکو خو نه ولاکه پر درواغو اتفاق کړی. د دې ځای سړی هم وایي چې امریکا یو ښار دی، چې بنګال ته ولاړ شي هلته هم خلک وایي امریکا یو ښار دی، په هرات کې به هم یو سړی درته وایي چې په امریکا یو ښار دی، په سعودي کې به هم وایي، په ورس کې به هم وایي. نو ته وایي دې خلکو اتفاق څنګه سره وکړي؟ چیرې سره ولیدله چې دا درواغ سره غوټه کړه؟ دغسې یو خبره که دغونه خلکو لرې وناسته یې نه سره دغونه ډېر خلک په یو شي سره راجمع شي، ستا دماغ وایي چې دې خلکو ولاکه درواغ سره جوړ کړي. نو دا خبره په تواتر ثابته ده. لکه اوس موږ نبی علیه الصلاة والسلام رسول نو خار چاته وایي دا تا لیدلې ده؟ د بابا دا ما لیدلې نه ده. د هغه وخته تر دا ننه پورې په کروړو خلک دغه وایي چې دا رسول و، دا رسول و، دا رسول. 50 واره راته وایي چې دا محمد ګسا په دنیا کې سوي لا نه دي. دا ته څه خبرې کوي؟ د چا زړه نه اخلي باید دا واقع او کافر امني چې محمد وو، دا جلاد رسالت نه مني. څوک نشي ویلی چې محمد یو سړی په دې دنیا کې نه دی تېر سوی. د کوششونه د مجاهدې د هر چا ته ثابت دي. کافر امني، مسلمان امني، مګر خو کافر د رسالت عقیده نه لري، مسلمان د رسالت عقیده لري. نو قرآن کریم هغه د الله کلام ته ویل کېږي چې په رسول علیه السلام نازل سوی دی، دا یو، او بیا په مصاحف او قرآنو کې نوشته سوی دی، دا 2، او بیا د هغه څخه په متواتر نقل را نقل سوی دی. په قرآن کریم کې ځینې قرائات شته خو بیا تواتر نه لري، ډېر غریب شاذ نادر دی چې دا تورې داسې ویل کېدی، مګر متواتر قرائت دغه دی چې دا اوس موږ ته پروت دی، د حفظ قرائت دی دغه. نو دا د قرآن کریم تعریف شو. قرآن کریم پر څه شي رغېږي؟ هغه د انسان پر هغه خیر و ښېګڼه چې د دې دنیا او د هغې دنیا دواړې ښېګڼې د انسان دپاره چې قرآن دغه خبره څېړي. کېدای شي په خبره تاسو پوهېږئ چې پر دې دنیا او پر هغه دنیا د انسان ګټه ده. په قرآن کې دغه خبرې بیانېږي چې په دغه شیانو کې ستا ګټه ده، د دې دنیا هم د آخرت هم. دا یې موضوع ده. که سړی زده کړي وایوري نو بیا دغه څه شي دي، هدف یې څه شي دي، غرض یې څه شي دي؟ غرض یې دا دی چې دا سړی د الله پاک د ټولو ښېګڼو چې په ورځ د قیامت کې د هغو مستحق شي. دې سړی سعادت ابدي ترلاسه کړي که څوک زده کړي عمل پرې وکړي. نو ګوره د قرآن تعریف څه دا سو چې هغه چې د الله څخه نازل پر رسول، او هغه هم دا رقم دی چې په کتابو کې نوشته سوی، په دا مصاحف او قرآنو کې نوشته سوی، او دا نقل هم په تواتر دی. یو سړی نه دی ویلي، دوه نه دی ویلي، درو نه دی ویلي، دغه مخلوق ویلي دي چې څوک نه وایي چې دې خلکو به درواغ سره غوټه کړي یار چې دا د نبي علیه السلام څخه منقول دی، یا په تواتر باندې ثابت او هېڅ شبهه پکښې کې نشته. نو موضوع دا چې څو موضوع د انسان د دې دنیا او د هغې دنیا ښېګڼه دا د قرآن کریم موضوع د پر دې خبره غږېږي. قرآن د سره د پای وخت که قصار الامر ته دا خبره ثابتې چې خیر په دغه کې دی، دا قصه د دغه دپاره قرآن نه نقل کېږي، دا د
د نقلو کتاب دی. هغه د دې دپاره نقل کوي چې د هغه قوم انجام تاته بیان کړي چې ګوره الله بیا داسې شعور سره وکړه یا الله داسې تباه کړه چې د دې مقابله یې کړې. نو دا موضوع شوه. هدف چې دی هدف هغه سعادت د دارین دی، د دې دنیا او د هغې دنیا کامیابي او نیکبختي. بل خبر دا راله چې په قرآن کریم کې سورتونه موږ بیانو. دا سورت څه ته ویل کېږي؟ سورت د قرآن کریم هغه برخې ته ویل کېږي، هغه ټوټې ته ویل کېږي چې دا مشتمله پر آیاتونه ولري. درې کم آیاته نو بیا په سورت کې نشته. هغه غټ سورت چې دی په قرآن کریم کې سورت بقره ده چې تقریبا 2.5 سپارې ته رسېږي، تر دې غټ سورت نشته پکښې. تر انا اعطیناک الکوثر کوچنی سورت نشته پکښې. نو دا انا اعطیناک الکوثر 3 آیاته دي. نو سورت د قرآن کریم هغې برخې ته ویل کېږي چې مشتمله پر یو څو آیاتو وي او سر و پای ولري چې د هغه ځای شروع دی پر دې ځای باندې ختم دی. سورت یې وایي ولې بولي؟ سورت چې دی د طالبان په دې خبره پوهېږي، وایي دا مشتق دی یا د سور البلد څخه یا د سؤر الفرس څخه. سور البلد عرب وایي پخواني ښارونه چې و داسې دغونه غراره نه وه لکه دا اوس چې پخواني ښارونه دا رقمه پر ښار به غټه کلاره څرخېدلې وه، دې ته بیا پسیل وایي. بیا به نو دروازې درلودې لکه د کندهار د ښار دا اوس هم در اوسه هغه شیان هغه نومان پاته دي. کابل دروازه، د مثال په تور هرات دروازه، شکاپور دروازه، شاه بازار. داسې دا ولې وایي؟ خو هرات دروازه دغه بله چې دا دروازه باندې به د هرات کاروان وتی یا به راتلی، باشا به دا دروازه تړه کېدل. کابل دروازه د کابل کاروان به پر تلی یا به راتلی، ماخستن ته به دا دروازه بنده شول. شاه بازار چې د باچا صاحب کور ته ورغلی و دا بازار هلته دې هلته دروازه درلوده چې د هغه وخت بقایا د کندهار د عیدګاه شش پر هغه ځای در اوسه ولاړ دی. دا د دې دپاره چې کندهاري بچیانو ته دا معلوم وي چې وخت زموږ پر ښار داسې جوار را څرخېدلی و دغه ځای دروازه وه. نو دا پرېښله عیدګاه دروازه ورته عیدګاه ته به هم پر دغه دروازه خلک دښته وتل. نور خو نو هغه په سیل ورنړېدي، کورونه سوله، ښار ولاړې در اندازه ووتې. شکاپور دروازه یې ولې بلل؟ خو کندهار ته چې به تجارتي قافلې تلې وراتلې دغه شکاپور ته چې د لې په پاکستان کې دي دغه ځای د دوی رفت آمد د هغه د یوه خطه وه یوه علاقه وه. نو ګورئ دا ښار به دیوال درلودی. نو دغه دیوال ته دا به ډېر لوړ هم و. د جنگ په وخت کې دښمن هم نسو پر راوښتلی، د شپې غل هم نسو پر راوښتلی، عسکرو به دروازې بندې کړې، بالا به د دروازې پر سر برج په هغې کې به ناست و. نور ښار بېغم و، ګرده خلک به په ارامه بیده و. نو دغه دیوال ته یې سور البلد وایي. وایي لکه هغه د کلا دیوال هغه چې د ګرده ښار حفاظت کوه. د قرآن هر صورت د خپل مضامینو حفاظت کوي او هر چا که دغه صورت وایي د قرآن هغه صورت چې دی چې دی یې وایي د دشمن د ضررو سیاساتي. دشمن زموږ څوک دی؟ که د شیطانانو د قسمه څه شیطان دی، که د انسانانو د قسمه څه شیطان. معنا شیاطین الجن والانس. انسانانو کې هم شیطانان شته، خلکو ته غلطې خبرې ورښیي، غلطې عقیدې ورلره ورښیي. شیطان هم سړي ته بدې وسوسې اچي. که د قرآن هر صورت سړي عملي کاوه وایه او په تفسیر یې زده کاوه، دی هم د شیطان د ضررو څخه خوندي سو، هم د انسان د ضررو څخه خوندي سو. ګواکې په کلا کې ولیدي. نو په دغه یې سور البلد او هغه جوادونه به ډېر جګ هم وه، ډېر به جګ وه. نو د قرآن کریم دا هر صورت چې دی په اعتبار د رتبې دی ډېر جګ و عالي دی. دی د رتبې په اعتبار بیخي جګ و عالي، خو د الله کلام دی. نو په دغه یې صورت بولي. ګوره د سوات بیا مه لیکئ چې صورت خو شکل ته وایي. یا صورت په سین سره هغه د سور البلد څخه. یا سور الفرس. سور الفرس د آس پسخوردې ته ویل کېږي. هغه پسخورده خو چې آس یې وچړي یو څه ځینې پاتې شي. نو قرآن کریم هم ګرده چې دی د هر صورت ګواکې د قرآن یو بقایا ده. ګرده قرآن خو جلا دی، دا یې بقایا ده. نو په دغه دوه لحاظه باندې ودې صورت ته صورت ویل کېږي چې یا دی دغونه جګ دی لکه د کلا دیوال او دغه رقم خلک ساتي، او دغونه د الله د حفاظت لاندې دی لکه هغه دیوال چې د باچا تر حفاظت لاندې. هغه د بازارو دیوال چې به و هغه نو باچا هر کال هیئت پر ګرځاوه چې ورسي چې یو ځای خو به یې نخره نه یې کړې، ناوه خو به یې نه یې شوړېدلې. دا دیوال نو داسې نه و چې سواناوه یې څه کول. د دیوال پر سر 4 موټره په ځغاسته تلای سو. دغونه دیوال و، دا دغونه به جګ و. پر اثر به دورې کوټې جوړې وې. نو دا خو باره چې اوبه پرې کېږي خو سرې کېږي. نو بیا ګلو ګلاوه و حفاظت کوه چې دا د ښار دیوال د باچا څخه خراب نه شي. دغه صورتونه هم الله عز وجل د دې حفاظت کوي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. په دغه اعتبار چې ورته وګورئ مو د صورت ویل کېږي. کېدای شي زما د خبرې په خلاصه پوهېدلي یاست چې د قرآن کریم هغه برخې ته چې مشتمله پر آیاتو یا یې لږ یا یې ډېر
سر و پای ودرجې ته صورت ویل کېږي. ولې صورت ورته وایي؟ یا په هغه معنا چې سور البلد هغه کلا جوال دی ګواکې جوال دی د مسلمانان ساتي، د چا د ضرر، د شیطان او د انسان د ضرر څخه یې ساتي که عمل په وکړي تلاوت یې وکړي. او یا په دې معنا چې خپل د مضامینو حفاظت یې کړی دی، لکه هغه کلا چې به د خپلو خلکو باشندګانو حفاظت کوه. یا په دې معنا موږ هغه دته د کلا جوال وایو چې د کلا جوال د باچا در نظارت لاندې یې ساتي. قرآن کریم هم د الله در نظارت لاندې دی، هېڅوک تاوان نشي قرآن کریم ته ورسولی. چې 50 واره وسوځي د قرآن کریم ګناه ختمول هغه کې 50 واره که موټ ته واچو په نالوی کې وغورځوه، خو د خلکو په زړه کې پروت پر قرآن به هم ککرۍ ورکوي. په دې د جذبه نه سړي چې تا اوس هغه نور بره ور اخلي، هغه ته پخوا لږ جنګ اوس بره ډېر کیسته دا چې ملکه نو الله یې حفاظت کوي، دغه قرآن التزام یې کړی دی. او یا په هغه معنا سورۃ الکهف چې د سورې لپاره اساس یې واخله د اسپس خورده خو ما بقیه د پاتې شونې ده، دا هم د قرآن کریم پاتې شونه یو سورۃ جلا پاتې شونې دی، بل جلا چې سره جمع کړي نو قرآن به راځي جوړ شي. بل آیت راځي په دې قرآن کریم کې. آیت په لغت کې مطلق نقش او علامه ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې د قرآن کریم آیت و هغه ټوټې ته د قرآن ویل کېږي چې هغه پر کلماتو مشتمل، سورت خو پر آیاتو مشتمل او آیات بیا پر کلمات باندې مشتمل دي، هغه هم سر و پای ځان ته ولري، نو دغه ته به آیت ویل کېږي. لکه الحمدلله رب العالمین دا یو آیات شو، ولې څو کلمې دي پکې کې جمع شولې او سر و پای ادي معلوم شو. بل بیا چې دی فاصله ده، فاصله هغه د آیات په پای کې اگر دی داسې دغه چې ولره ورکړي دایره ګول دایره ورته کښېږدي، دا هم باقي فاصله ولې سوه د یو آیات بل آیات یې پرله جلا کړه. کنه فاصله هغه د قرآن کریم آیات چې پر درېږي هغه د پای ده، لکه رب العالمین دا د عالمین تورې ته دغه ته فاصله ویل کېږي. الرحمن الرحیم دا رحیم تورې ته فاصله ویل کېږي. خپله د آیاتونه د اخري کلمې ته هم فاصله وایي، دا ګول دایرې ته هم فاصله وایي. وای ځای وای دا آیات یو لیدل شي برای چې فواصل برابر سي، ګورد د اوازن سره برابر سي، عالمین رحیم یوم الدین په ګورد کې الته په پای کې یو نون راس سره برابر کی. نو دا بل خبره تاسو زده. نو په تور د تمهید تاسو د قران کریم تعریف زده، په تور د تمهید تاسو د آیات تعریف زده، په تور د تمهید باندې تاسو هغه د آیات په پای کې علامه راځي فاصله دام تاسو زده کړئ چې دا په قران کې راځي. بل خبر چې بیا موږ سره مخ کیږي هغه د قران کریم ترتیب نزولی و ترتیب کتبی دی. قرآن دو ترتیب لري، یو د نزول دی، یو د کتاب دی. په لوح محفوظ کې قرآن کریم دغه لیکل دی لکه اوس چې موږ سره څخه دی، پر دغه ترتیب چې یو سل سورله سورته لري قرآن کریم الته یو سل سورله سورته دی. لکه دلته چې تر ټولو غټ سورت بقره در ټولو کوچنۍ سورت کوثر دی الته دغه رقم. لکه دلی چې موږ آیات وایو الته دغه آیاتونه تر ټولو غټ آیات چې دی هغه سورت مداینه دی په سورت بقره کې، او تر ټولو کوچنی آیات چې دی هغه لکه خپل الف لام میم یا مدهامتان په سورت رحمان کې کوچنی آیاتونه بیا هم ستدونه نه. غټ آیات چې دی هغه سورت مداینه د پور باس پکې کیسوي دی په قران کریم کې هغه د ټولو غټ آیات په لوح محفوظ کې دغه شي. خو دلته چې نازل دی پر هغه ترتیب نه دی سو، د ترتیب نزولی به بل ډول دی. اوس د دې لپاره چې د عوامو په ذهن کې راځي په باب لاسه په قرآن کې څه وکړه وایي یو ترتیب د لوح محفوظ یا هغه داسې دی لکه دا اوس چې دلته پروت دی، یو د نزول دی. زه مثال درته وایم تاسو ډېر ښه په پوهېږئ. لکه سړی چې یو ځای پر بام باندې خزا ولري، نو د داسې یو څو ګټې ایښي، اول نمبر، دوهم نمبر، دریم، څلورم، پنځم، شپږم تر لسه پورې ته حساب په یا تر یو سل څوارلسه پورې بوزه غټو کوچني پکې شته. اوس دلته دی ښکار ته غلی دی، نو دا غټ د مال کښنی و غټ غټ چې پکې کې د لمبر خوا د لمبر واره لیکل دی 2 3 4 5 داسې. دلته یو پلا د ښکار د پاره زر کراله، بل پلا وسی راځي. اوس چې د زر کراله ته دې ته نه ګورې چې اوس دا زر که چې دا خو نو کوچنی شی دی، اول ښکار دغه راغلی دغه اوله ډبره زر اخلو، اوله ډبره خو دغه نه قدر ځکه نه پګریږي، یا اوله ډبره دغه نه قدر د چې پر وسی را شوکې په نیول کېږي. ته بل ته څه چم کوي د زر کې مطابق شی به ورغورځي، هغه کېدای شي ته په لسم نمبر کې اته هغه راواخلې باره قرار ده په یا ښکار په بل پلان خو دا اول تا په وویشتي دی دلته لسم نمبر و ولې خو د زر کې مناسب و دا ګټ. بل پلا بیا وسی راله، وسی چې راله د هغې دپاره چې کوم ګټې مناسب دي خو ډېر غټ دی هغه هغه دی په 50 نمبر کې پروت دی، هلته ته هغه راواخلې دا په وویله. نو دوم نمبر خو داسې مګر دلته په نمبر کې 50 و ولې دې په هغه ویشتي خو هغه د وسی سره مناسب. بل پلا دوه نور کې چورندک راله بیرته راسي هغه اول ته کوچنی راواخلې بیا دغه ورته کش کې دا پولې دا دلته اول وسادي دریم سو هغه لاندې سړی چې دی هغه ته بیا دا ګټې بیرته جمع کوه خو بیا ځ ښکارونه په وله
هغه نو سره راټول ورته پر ترتیب یې ده هغه خوراکې نو څنګه چې براغه اول چې راشه وسوي دي هغه کښې اجازه کې په وشته سوي ده دوم نمبر کې ادو نو غټ چا وسی په وشته سوي ده په دریم نمبر کې ادو نکښنی بارک شي دا ترتیب ورکی دی خو د خپل ترتیب ته ګوري چې راشه وسوي د بامس چې ګرد د ښکارونه خلاص و باران او تور ته ترتیب ورکړه دا چې پراغه ترتیب میجک کړی دی هغه ور سره پیږي بارای جناب کې لمبروت وردا غره کم نه پر دغه ترتیب زبې درشه دغه اول دی دا دوم دی دغه هغه ترتیب په یاد نو عین دغه مثال دی قران چې نازل شوی دی خو د ضرورت پر بنیاد دا پیښه وسو دا حکم دی دا پیښه وسو دا حکم دی دا پیښه دلته چې دی پر هغه ترتیب نه دی نازل شوی چې الته دی د ضرورت پر بنیاد چې د کوم شي ضرورت پیښ شوی دی هغه سره نازل شوی نو په مځکه کې چې انسانان وو هغه ترتیب ورلور کې ویل کی چې هغه سره کم د اسمان راشه کېدی دا اول دا دوم دا دریم قران چې مکمل شو بیا جبرئیل امین رالی د نبی علی السلام سره څو واره تکرار کوي برل ترتیب نه وزد شه په لوح محفوظ کې اول سورۃ فاتحه پرته ده دلته ولیکه په نزول کې 5 نمبر ده سورۃ بقره کې شعر ده پسې عمران کې شعر ده پسې نساء کې شعر ده پسې مائده کې شعر ده څوک شعر ده بیا څوک شعر ګوره دغه ترتیب اوس د هغه سره برابر شو او چې نازلې پر هغه ترتیب نازل شوی دی پر هغه ترتیب نه دی نازل شوی هغه سره چپ ولپ دي کته نو وجه چپ ولپ کاوه خو هغه د پیښو تابع لکه مال دغه سړي ګټ چې دغه لور ځای غوړي خو د ښکار تابع چې ښکار څونه هغه مناسب شي پر هغه ځاونه نو الته هغه ترتیب چې افروت هغه نه مراعات وي الته هغه مناسبت مراعات ونه نو دا بل مهمه خبره سوچ ته سیده کړ چې هر صورت چې راځي په سر کې وای ترتیب نزولیه پلانای دی ترتیب کتبی یا مصحفی هغه د اوس لیکل شوی دغه دی اوس نه ترتیب د هغه ځای سره چې برابر دی نو دا یو څو خبرې سوال بل دا خبره سوال چې د قران کریم هر آیات شان نزول نه لري هر آیات شان نزول نه لري ځینې آیاتونه د شان نزول لري شان نزول څه ته وایي هغه لومړنۍ پیښه واقعات د آیات ورته راغلي نو ځینې آیاتونه د پیښو مطابق نازل شوي دي ځینې به هغه څه الله پاک نازل کړي چې دا حکم دی خو حکومت جوړ دی دا د دې ضرورت بیا پیښیږي را نازلېږي نو شان نزول ضروري نه دی چې هر آیات به لري دا بل خبره په قران کریم په ترجمه کې تاسیس ده یو بل مهمه خبره چې راځي د مکی او د مدني خبره ده په قران کریم دا سورۃ مکی دی دا مدني دی وسنو دغه مکی او مدني په چی سره جلا کوي تعریف یې عام خلکو دا چې په مکه کې نازل شوی دغه مکی چې په مدینه کې نازل شوی دغه مدني دی اشک په د مابینس کې نازل شوی نه مکه او نه مدینه او برای شي بوي دا نو د دې لپاره چې د دې سوال ځان خلاص کې مفسرین رحمت الله علیهم دا چې دغه کې ترجمه کوي دغه تعریف کوي د مکی او د مدني چې مکی هغه سورۃ آیات ته ویل کیږي چې رسول الله علیه السلام د مکې څخه هجرت نو کړی مدینه ته نو تللی خدای دې کې په غره کې او په مځکه کې او په هر خوا کې چې په دغه وخت نازل شوی چې د کور په مکه کې دغه ته مکی سورۃونه ویل کیږي مکی آیاتونه ویل کیږي او هغه چې د هجرت وکي مدینه ته ولاړی بیا خدای دې چې مدینه کې په مکه کې پر نازلې ګرځي مدني ولی خود پیغمبر هغه کور معتبر دی چې په دغه علاقه کې وسیږي دغه آیات باید ورسي نو چې کور په مکه کې دی دغه په مدینه کې ارزای چې هغه خو قبل الهجرت چې هجرت نبی علی السلام نو کړی په دغه وخت کې چې د کور دلته وو د هجرت په نیت مدینه ته نو تللی په دغه وخت کې ولو که په مدینه کې نازل شوی هغه چې د مکه بلل کېږي چې کوم وخت پیغمبر د هجرت په توګه خپل کار یو په مدینه کې کړی شو چې دایمي کور دی اوس چې کوم آیاتونه یا سورتونه نازلېږي اوس که څنګه په مکه کې پر نازل حج ته پیغمبر راغلی یا عمره ته راغلی ته مدني ویل کېږي ولې خو د پیغمبر بود باش الته دی کله چې په خبرم تاسو په دې مکه او مدني مو پر لجلا او دا مکی او مدني چې موږ دا سورۃ مکی دی یا دا سورۃ مدني دی دا په اعتبار د اکثر آیاتو دي د مکی دغه ستا سورتونه مکی سورۃ به وای په دې کې پلانې آیات مدني دي دا مکی نه دی نور سره په مکه کې نازل شوی دا غیب آیات مؤخر هغه وخت نازل شوی نبی اعظم مدینه ته تللی الته ضرورت پیښ شوی دی برای بیرته په دې کې درج کینو ګرځي سورۃ مکی وای یو آیات دوه مدني یا پر یو ټوټل سورۃ باندې حکم وسی برای دا مدني دی مگر هغه چې پکښ وګره قرار یو دوه آیات مکی پکښ کیده نو د مکیت حکم یا د مدنیت حکم دا پر اکثر بنا دی پر کل نه دي چې خامخا به ګرځي اگر چې د سورتونو سچ ټوټل ګرځي چې مکی ټوټل ګرځي مدني خو د سورتونو هم سچ دی ګرځي مکی دی مگر یو دوه آیات مدني یا دی ګرځي مدني دی یو دوه آیات مکی دا بل اصطلاح سول د مکی او د مدني تشیز دک نور چې ترجمه بیا د خیر سره کوو ترجمه به خلاصي په دې کې هغه علمي نکات لکه صرف او نحو چې سړي بلاغت چې سړي هغه د عوام ترجمه عمل ورجه او د زمانه طالبان هم نه پوهیږي برابر سره هغه مضمون ځنی پاتېږي نو قران کریم خو د مضمون په لحاظ هدایت دی چې د کوم احکام بیانې څوای
او هغه به لږ لږ وخت دغه وخت به نه اخلي لکه دا اوس چې وخت خو دا مقدمه وه، نو هغه به باره روزمره چې بیا موږ د ځانه سره ګورو یا کور ګورو په ذهن کې به یو شی ځینې راځي، او که بیا ونه ګورو دغه نه قدر ناسته لکه دا اوس چې موږ کښېناستلو مثلا نیم ساعت اوس پوره کېږي، په دغه نیم ساعت کې ته ګارنټي سولې چې الله عز وجل نیم ساعت خو شکر دې زما د ژونده څخه هغه دې ستا پر دین باندې مصرف شو، دا ګټه یې په دغه ځای کې ده. به اوس که ستاسو داسې که جنسیز ده دغه ژوند ګارنټي خو دې حاصله کړه چې نه مې غیبت وکړي، نه په مکروه وخت کې بدس ولم، نه مې بل وکړي، نه مې بل وکړي د دنیا کار. دا کار خو خاص قرآن هغه اصل کلام دی چې د دین ټول کتابونه د ده دپاره راغلي دي چې پر دغه خو مې وخت مصرف کړي، نو دا دغسې د شک وتلې